افسوس صد افسوس تاسې به اورېدلي وي ښځې په تبلیغ هم وځي دا به هم اورېدلي د مستوراتو جماعت یې بولي تبلیغیان خو پېژني دا بسترې چې په شا دي ښځې هم را روانې کړي وایي د ښځو تبلیغ هم حق دی معاذ الله د مستوراتو نوم یې پرېږدي مستورات د کفارو غلامه مستورات څه معنا په سطر کې نو په سطر کې خو به هلته هېڅ په کور کې ناست دی که په جلال آباد کې چې ګرځي هلته دا د مستوراتو که په کونړ کې ګرځي هلته د مستوراتو که په کندهار کې ګرځي کوڅو پر کوڅو دا د مستوراتو مستورات څه معنا په سطر کې خو به هلته هېڅ په کور کې ناست دی دا خو راوتلې ده په بازار کې روانه ده ما ته تبلیغ کوي ما ته قرآن و حدیث راښیي افسوس صد افسوس د فقهاو تصریح مو واورېده چې د جماعت چې واجب دی د واجب جماعت دپاره سپین سرې ښځې ته اجازه نشته چې راشي دا د فقهاو مسله ده نو دا ځوانانې ښځې چې بیا په تبلیغ وځي بیا د کورو څه وځي بیا جلال آباد و کونړ ته ځي دا په څلور سره مذهبه ناروا عمل د ښځو تبلیغ د مستوراتو د جماعت په نامه دا نه د پیغمبر علیه السلام په عصر کې و نه د تابعینو نه د تبع تابعینو په څلور سره مذهبه ناروا عمل دی نو د ښځو تبلیغ هم ناروا دی نو زموږ د عامو خلقو څه دا غوښتنه ده چې دوی دې کوشش وکړي دا خپلې زنانې دې راوګرځوي په جماعت تبلیغیه کې دې نه باسي په تبلیغ کې دې دا ښځې نه باسي دا مدرسو ته دې نه راباسي دا قرآن و بخاري دې نه په زده کوي دا ښځې دې وساتي په کور کې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى دغه د علماو فتوا ده دا په غوږ کې ونیسئ بیا درته وایم بیداره واوسئ وهابیان درته راغلي دي سلفیان و پنجپیریان راغلي دي د کفارو غلامان د ښځو مدرسې یې درته جوړې کړي دي دا ښځې په لاس مه ورکوئ والله العظیم چې د آخرت په ورځ تاسې مسؤول یاست دا زنانې په لاس مه ورکوئ تاسې په ګناه کې ورسره شریکان یاست که هر چا خپله ښځه و دغسې مدرسو ته ور